أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا أو لقلوا مغا سموديانو تا ورور دي صالح عليه السلام. قال يا قوم اعبدوا الله. صالح عليه السلام دي ايدي ما قوم تاسي عبادت كويدي والله ما لكم من إله غيره. نشتي تاسي بارا حق معبود ما سوى دي دغيو ألانا. هو أنشأكم من الأرض دغ الله تاسي پیدا کړی دې ځکه واستعمركم فيها او به تاسو ته آبادی عمرونه درکړي دي په دغه ځکه کې فاستغفروه نو دغ الله نه مغفرت غواړي ثم توبوا إليه بیا رجوع کوي د تفطاعت سره ان ربي قريب مجيب. بشک رب ما ډیر نږدې او دعا قبلون کيدا. قالوا سموديان ورته يا صالح اي صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا. موږ خو تا ته ډېر امید درلود خو که نکونې ته ډېر نیک وې تا ته مو امید درلود چې ته به زموږ د قوم مشر یې. العیاذ بالله دا تا څه په لیونتوب بنا وکړه چې موږ د خپلو خدایانو نه منې کوې. موږ خو تا ته امید د دې په اصطلاح چې کافر د دی ښه سړی بولي. دا اوس ما درته ویلې چې مجرم د الله ته مجرم دی وایي چې ډېر ښه سړی دی. موږ خو ته ښه سړی بللی. موږ نو څنګه د شرک نه منې کوې د یوه خدای پاک بندګي ده. قد كنت فينا مرجوا. ته په تحقیق سره وې د موږ په مابین کې امید کړی شوی چې تاسو ته موږ امید د مشري درلود د ښه سړیتوب مو درلود. قبل هذا مخکې تر دې چې دا دعوه د نبوت وکړه اتنهانا آیا ته اوس منې کوې موږ ان نعبد ما يعبد آباؤنا چې موږ عبادت وکړو د هغه خدایانو چې د موږ پلرو د هغو بتانو عبادت کوو. ته موږ د هغه نه منې کوې. وإننا لفي شك او بشك موږ په شک یو مما تدعونا الیه دی هغه توحید نه چې هغه ته موږ هغه طرف ته وربولې مريب او په اضطراب کې واقع کېدونکي یو. موږ زړه قرار نه کوي د دې خبر باندې. قال يا قوم صالح علیہ السلام ته اې ما قومه ارأيتم ما خبر راکئ ان كنت على بينة من ربي کزم په ښکارا معجزه وکاره دلیل جانب در رب خپلنا وآتانی منه رحمتا او راکړی وی الله تعالی ما ته د خپل نبوت. فمن ينصرني من الله نو څوک په دماغ کو مکو کې دی الله نه ان عصيته کذب سرکشي وکم د دنه چې دا تاسو راته وی چې د موږ لار حق ده. فما تجدونني غیر التقصير تا چې ما ته ناراضي اته وای مگر هم غیر د نقصان چې تاسو منم نو تاواني کېږم. ويا قوم هذه ناقة الله. دا نو بیا دوی معجزه وکړه چې ته رښتیا پیغمبري نو لوی کمر د دغه اشاره وکړه چې دغه کمره نه موږ ته بلار به اوخه پیدا کړه چې موږ د وړاندې لنګ شي. حضرت صالح علیه السلام الله ته دعا او زارۍ شروع کړې. دغه اوخه د دغه نه را پیدا شو چې اول ورځ د تیوري کې د سګروي شروع کړه د حمل د اولاد پیدایښت شپېږي تیګه دوه ځای شو د حمل لاس میاشتې پوره وي د اوخې د دې وړاندې لنګ شو. اوس دغه ده د اوخه ده شرافتن نسبت الله تعالی ته کېږي خو په دغه ذات نور کار مال لري. دا اوخه په وجود کې ډېره غټه وه. نور اوخان ماران به تر ډارېده هغه ته نږدې نه شوی ورته. هغه کومه چې تاسو اوبه تر وړئ یوه ورځ به د دې وي دا به چکي بیا ټول کلي ته شودې ورکوي. تاسو بیا شودې چکئ خو یوه ورځ به بیا تاسو مالونه دغه چې نه چکي دغه اوخه به بیا په بیابان باندې څري. کار مه په لرئ. وخت په خپل خوله بیا دا شرط پکې چې کار مه په لرئ. دوی برداشت نه کړه حکم یې چا سره جوړ کړي او ارامولې ته یې توره ورکړه چې وایې نو اوښه یې وویله مړه یې بیا د الله عذاب په راغی او ورته ورته ویله چې ګورئ وخو مو ویله 3 ورځې انتظار کوئ په دا 3 ورځې بعد به په تاسو د خدای لوی عذاب راځي. علامه یې دا ده چې په اوله ورځ به مخونه تک زیړ اوړي په دویمه ورځ به مخونه تک سره اوړي په درېیمه ورځ به مخونه تک تور اوړي. وایي یوه ورځ مخونه زیړ شو بله ورځ سره شو بله ورځ تور شو بله ورځ حضرت جبرائیل علیه السلام چغه وکړه داسې هیبتناکه چغه وه چې د ټولو زړونه په ځای کې وچاته او ټول مړه شو. ویا قوم هذه ناقة الله لكم آیه ای ما قومه دغه اوښه چې الله تعالی پیدا کړې ده د تاسو لپاره یو لویه معجزه ده د ما په نبوت باندې. فذروها پرېږدئ تاکل فی ارض الله چې دا خوري په مځکه د الله تعالی کې. ولا تمسوها بسوء رسول مه کوئ لاس مه وروړئ دغه اوښې ته په بدي او په تکلیف سره.
فیاخذکم عذاب قریب که تاسو دغه اوکې ته تکلیف ورکو بیا به مو نږدې عذاب ونیسي د آخرت نه مخکې په دنیا کې به په تاسې عذاب راځي. فعقروها بیا زخمي کړه او مړه یې کړه. فقال صالح علیه السلام ورته ویل تمتعوا فی دارکم 3 ایام چې دا عمل مو وکړو نو تاسې ګټه واخلئ وختونه تېر کړئ په خپلو کورو کې 3 ورځې. ذالک وعد غیر مکذوب دا چې 4مه ورځ به په تاسې عذاب راځي دا یو وعده ده چې دروغ نشته پکې. فلما جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب دی موږ نجینا صالحا موږ وساتو صالح علیه السلام والذین آمنوا معه هغه کسان چې ایمان راوړ او د سره برحمت منا موږ په رحمت سره ومن خزي یومئذ او د رسوایی د دغه ورځې نه مو وساتل. ان ربک هو القوي العزیز بشک رب د تا چې دا ډیر قوي او غالب ذات. مسلمان خو بد شو نبی بد شو دا نور خلق باندې څه عذاب راغی. واخذ الذين ظلموا صيحه ونیول هغه کسانو لره چې ظلم کړو په خپل ځانو باندې چې غږ اواز د جبرائیل علیه السلام. فاصبحوا وګرځیدل فی دیارهم په کورو کې جاسمین مړه پراته وچ کلک داسې مړه شوه که لم یغنوا فیها لکه ګواکې چې په دغه کلي کې بیخي څوک اوسېدلي نه. الا خبردار ان ثمود کفروا ثمودیان کافران شوي ربهم په رب خپل باندې. الا بعدا لثمود خبردار لرې والی د خدای د رحمت نه ثمودیانو ته.